بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. د معاذ رضي الله عنه روایت ده هغه چې نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې یا معاذ اتدري ما حق الله على العباد، چې آیت په دې باندې پوهیږي چې د الله رب العالمین په بندگانو باندې څه حق دی. نو معاذ رضی الله عنه چې ما ورته ویلې چې الله ورسوله اعلم، الله او د هغه رسول ښه پوهیږي. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام ماته ویلې ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیء، د الله رب العالمین په انسانانو باندې او بندگانو باندې دا حق دی چې د الله رب العالمین عبادت وکړي او هیڅ شی ورسره شریک جوړ نه کړي. وی بیا ماته نبی علیه الصلاة والسلام ویلې چې کله بندگانو دا کار وکړه، د الله رب العالمین عبادت وکړه، د الله سره شریک جوړ نه کړه، نو د انسانانو بیا په الله باندې څه حق دی؟ وی ما ورته ویل چې الله او د هغه رسول ښه پوهیږي. وی ما ته نبی علیه الصلاة والسلام ویلي چې بیا د دوی دا حق دی الله یعذبوه، د دې چې الله رب العالمین دوی ته عذاب ورنه کړي. ورونو د الله رب العالمین په انسانانو په جناتو په دغه ټولو باندې د الله رب العالمین دا حق دی چې یوازې یو د الله عبادت وکړي او بل هیڅ شی ورسره شریک نه کړي. لکه څنګه چې الله رب العالمین یو بل آیت کې وایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الله رب العالمین وایي ما جنات او انسانان فیریان دا نه دي پیدا کړي مګر د دې دپاره چې زما عبادت وکړي، خاص زما عبادت وکړي. په دې وجه باندې بل حدیث شریف کې نبی علیه الصلاة والسلام وایي من مات لا یشرک بالله، چا چې د مړ شو او د الله رب العالمین سره شریک نه جوړاوه دخل الجنه، نو دا به داخل جنت ته داخل شي. ومن مات یشرک بالله شیئا دخل النار، او څوک چې مړ شو او د الله سره شریک جوړاوه نو دغه انسان به جهنم ته داخلیږي. عبادت هر هغه څه ته وایي چې الله رب العالمین مینه ورسره کوي او الله رب العالمین ته محبوب ترین عمل وي، هغه که قول وي او که فعل وي، ظاهر وي او که باطن وي، چې کله الله رب العالمین په هغې باندې خوشحالیږي دې ته عبادت وایي. لکه څنګه چې الله رب العالمین یو بل آیت کې وایي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، الله رب العالمین د دې فیصله کړې چې تاسې به عبادت نه کوئ مګر د یو الله رب العالمین. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.